ملګرو وخت په خیر. په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ. نن درته په لایټ روم اپلیکیشن کې د عکس د ډیزاین کولو طریقه ښایم. دا هم د عکس د ډیزاین کولو لپاره یو ډېر غوره اپلیکیشن دی. په دې کې هم موږ ښکلي عکسونه ډیزاین کولی شو. نو دغه اپلیکیشن تاسو په سکرین باندې ګورئ لایټ روم. نو دا به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. په پلی سټور کې موجود دی. نو کله مو چې دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ نو بیا به راشئ د خپل موبایل ګلري به راخلاصه کړئ. کوم عکس چې تاسو ډیزاین کول غواړئ هغه عکس به راواخلئ او بیا به په دغه شیر نشان باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو اوس به دغه ځای کې ستاسو په موبایل کې چې کومې اپلیکیشن وي هغه به راواوړي. نو تاسو به په دې کې لایټ روم پیدا کړئ. نو کله مو چې په شیر باندې کلیک وکړ بیا به راشئ په دغه ایډ ټو لایټ روم په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو دغه عکس به په اتومات ډول ستاسو لایټ روم اپلیکیشن ته داخل شي. نو را به شئ دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله مو چې دا خلاص کړ نو په دغه سر کې آل فوټو نو په دغه ځای کې به ستاسو دغه عکس موجود وي. هغه عکس به راواخلئ. دغه تاسو کتلی شئ دغه عکس به راواخلئ. کله مو چې عکس دغه ځای ته راوستو نو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو دلته به تاسو راشئ. اوس د دې نو دغه لومړنی چې کوم یو دی دا به تاسو ورسوئ اخري سر ته یعنې 500 ته او دا دوهم چې کوم یو دی دا به تاسو راولئ -50 ته. هر څومره اندازه کې چې تاسو ته ښه ښکاره کېدل خو زه یې -50 ته راولم. دا دوهم چې کوم یو دی هایلایټ دا به هم -100 ته راولم او شونډو زه ته دا به +100 ته ورسوئ. او دغه ویډیو چې کوم یو دی دا به هم 100 ته راولئ او دغه اخري بلاک چې کوم یو دی دا به تاسو -50 ته راولئ. کله مو چې دا برابر کړو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای چې مو کله کلیک وکړو نو دې کې به دغه اولنی چې کوم یو دی ټیمپ نو دا به تاسو پلس یعنې مثبت 10 کوئ. او دغه دوهم چې کوم یو دی ټینټ نو دا به تاسو مثبت 30 ته ورسوئ. او دغه دریم چې کوم یو دی دا به تاسو مثبت 70 ته ورسوئ. او دغه اخري چې کوم یو دی دا به تاسو مثبت 20 ته ورسوئ. نو له دې وروسته به تاسو دغه میکس ګورئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو نو دې کې به تاسو دغه بلو کلر انتخاب کړئ. نو دغه بلو کلر مو چې کله انتخاب کړو نو بیا به دغه لومړنی چې کوم یو دی دا به تاسو -30 کوئ. او دغه دوهم چې کوم یو دی دا به +10 کوئ یعنې مثبت 10 به کوئ. او دا دریم چې کوم یو دی دا به هم تاسو -10 کوئ. له دې وروسته به راشئ په ډن باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ له دې وروسته به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو دغه لومړنی چې کوم یو دی دا به -10 کوئ. او دا دوهم چې کوم یو دی دا به هم -10 کړئ. له دې وروسته به راشئ بیا په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو تاسو دغه لومړنی چې کوم ګورئ تاسو دا به بیرته ښکته راولئ. یعنې هر څومره اندازه چې تاسو عکس صفا معلومېدو په هغه اندازې به یې راولئ. نو دا به تاسو داسې زور ونیسئ او بېرته به ښکته راولئ. یعنې هر څومره اندازه کې ستاسو عکس صحیح راتلو په 100 کې صحیح راتلو او یا هم تر 50 شپېته او یو دې خواوشا کې چې په هر یو کې ستاسو عکس صحیح راتلو نو په هغه اندازه کې به یې پرېږدئ. نو زه غواړم چې زه 250 په اندازه کې پرېږدم. نو اوس تاسو کتلی شئ زموږ عکس د مخکیني په پرتله څومره په ښه ډیزاین کې راغلی. نو اوس غواړم دغه عکس په خپل ګلري کې سیف کړم. نو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو نو بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړو نو دغه عکس به ستاسو په ګلري کې سیف شي. بیا به اوکې ووهئ. نو دا وه په لایټ روم کې د عکس د ایډیټ کولو طریقه. تر بلې او راتلونکې ویډیو د الله په امان.